سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ اوسئ. زه خان محمد یو ځل بیا تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، دغه ویډیو زموږ په دې باره کې ده چې څنګه کولی شو د یوه عکس بیکګراونډ چینج یا بدل کړو. نو ډېر خوندوره ویډیو ده، ویډیو راسره تر پایه پورې وګورئ. او که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او سره څنګ کې د ګنټۍ په نشان باندې هم کلیک سره وکړئ او په آل آپشن کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته پر وخت در ورسیږي. نو راځو ویډیو پیلوو. نو د دې لپاره به تاسو یو دانه ویب سایټ را خلاص کړئ. تاسو به دغه یو ویب سایټ را خلاص کړئ. د دې لینک ما تاسو لاندې په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو په هغه لینک باندې کلیک وکړئ نو تاسو به دغه یو ویب سایټ را خلاص شي. نو کله چې تاسو دغه ویب سایټ را خلاص کړئ بیا دلته د اپلوډ ایمیج باندې کلیک وکړئ او بیا به دلته یو عکس ورته انتخاب کړئ. زه دغه یو عکس ورته انتخابومه او بیا دلته د ډن باندې کلیک وکړئ. نو کله چې مې ډن باندې کلیک وکړو لږ صبر ورته وکړئ. اپلوډینګ روان شو. نو کله چې دا عکس اپلوډ شي نو دغه دوستانو د هغه عکس څخه یا خپل بیکګراونډ ختم کړو. نو اوس دغه عکس تاسو هر رقم بیکګراونډ ور بدلولی شئ. هر رقم دوستانو تاسو چې هر رقم حق شي تاسو په دغه ویب سایټ کې پنجې ته اړولی شئ او بیا تاسو هغه عکس ته چې هر رقم بیکګراونډ بدلوئ تاسو ور بدلولی شئ. او دلته تاسو د ایډیټ باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو دلته هم تاسو د خپل عکس بیکګراونډ بدلولی شئ. دلته بیخي زیاتې بیکګراونډ دي او ډېرې ښایسته ښایسته بیکګراونډ دي. نو دلته هم تاسو پکې د عکس بیکګراونډ بدلولی شئ. نو زه دلته اوس په یو بیکګراونډ باندې کلیک کوم. نو دغه د دې عکس بیکګراونډ بدل شو. دغه رقم تاسو پکې د خپلې خوښې بیکګراونډ خپل عکس سره بدلولی شئ. دلته بیخي زیاتې بیکګراونډ دي، ډېرې ښایسته ښایسته بیکګراونډ دي. نو تاسو په دې ویب سایټ کې په ډېرې اسانۍ سره د یو عکس بیکګراونډ بدلولی شئ. نو ما خو تاسو ته وویل چې دغه رقم ډېرې اپلیکیشنې دي خو په هغو کې په ډېره اسانۍ سره د یو عکس بیکګراونډ نه وربدلېږي. نو دا یې تر ټولو خوندور ویب سایټ ده. نو اوس که چېرې تاسو غواړئ چې دا عکس ډاونلوډ کړئ نو دلته تاسو به د ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ نو ستاسو عکس به ډایرکټ ګالري ته ښکته شي. نو که مې ویډیو خوښه سوې وي ویډیو سره لایک کړئ او که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست یم تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ ځکه په سبسکرایب باندې ستاسو هېڅ هم نه کېږي خو موږ ته دا هوساینه راکوي چې تاسو ته نورې هم دا رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړ کړو. نو تر بیا او تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان الله مې مل شه.